السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګروپ ټولو ملګرو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم. الله جل جلاله دې د ټولو روژې او تراویح، لمنځونه او عبادتونه، دعاوې او ذکرونه، صدقې او خیراتونه قبول او مقبول او منظور وګرځوي. الله جل جلاله دې د ټولو اختر د صحت او د عافیت، د خوشحالیو او د کامیابیو اختر وګرځوي. الله جل جلاله مو خوش او خوشحاله ولري. الحمدلله چې مسلمانان یو او د خوشحالیو ورځې لرو. خوشحالي مو په دې سره ده چې یو د اسلام یوه لویه بنا مو سرته ورسول. الحمدلله الحمدلله. روژه مو ان شاء الله تعالی د خپلو شرایطو سره سمه پر ځای او ادا کړله. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې د ټولو څخه قبوله کړي او الله جل جلاله دې توفیق راکړي چې پاته ژوند هم په عبادت، په طاعت او په امر وړلو کې تیر کړو. الله به دې په هغو بندګانو کې حساب کړي چې د رب عز وجل اطاعت کوي. نو د ټولو ته خوږ، خوش او خوشحاله ژوند غواړم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.